السلام علیکم دوستانو، ستړي مشي. د اوس بیخي لنډ مهم او تازه خبرونو ته ښه راغلاست. هلمند کې د اتلانو په نوم نوې نظامي کته جوړه شوه. څو ورځې وړاندې طالبانو د هلمند د مرکز لښکرګاه ښار په ګډون د دې ولایت په ډیرو برخو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې تر 40,000 کسان بې سرپناه شول او د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو په ګډون پکې سلګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. تازه د هلمند ځایي چارواکو په دې ولایت کې د اتلانو په نوم د یوې نوې نظامي کتې د جوړېدو خبر ورکړ. د نوې زرکسیزې نظامي کتې ته به د ملي امنیت په چوکاټ کې زده کړې ورکول کیږي او په دندو کې به برخه واخلي. د ځایي چارواکو په وینا د دې کتې د جوړېدو لپاره د هلمند له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان جذب شوي دي چې لومړی به نظامي زده کړې ورکول کیږي او بیا به په مهمو دندو کې برخه واخلي. اندرابي وایي طالبان دروغ وایي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبان دروغجن دي ځکه دوی لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. ښاغلي اندرابي وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې د دوی د ادعا له مخې غزني کې د القاعدې شبکې 2م نمبر مشر وژلی. اندرابي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو د القاعدې شبکې د مهم غړي وژل د دې څرګندوی دی چې طالبان لا هم په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې او ګډ ترهګریز فعالیتونه کوي. وروستی مو همدا صدیقي وایي حکمتیار د نظام خلاف څرګندونو پرته خلکو ته بل څه نه لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي ګلبدین حکمتیار د نظام پر خلاف له څرګندونو پرته خلکو ته بل پیغام نه لري. صدیقي زیاته کړې چې افغان حکومت سیاسي او بې ازادۍ ته ژمن دی. حکمتیار په تیرو کلونو کې هم خلکو ته د نظام پر خلاف بې له څرګندونو بل پیغام نه دی ورکړی. اوس یې خلک د خبرو پروا نه لري او له دې کار سره یې اموخته شوي دي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار له پاکستانه د بیرته راستنېدو وروسته نن د خبري غونډې پر مهال وویل چې طالبان اوسنی حکومت نه خوښوي او باید موقت حکومت رامنځته شي. دوستانو، د دې مهال لنډ مهم او تازه خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا ښې چارې.